که تر نن ورځې مو وکړه څه تاوانه شکر خرڅ مو پکې نه کړو خپل ایمانه که مو چېرته غلامي د چا کولی دومره نه به ونن ران افغانستانه دا وطن د تن په وینو ساتل شوی زیاتي ډک شلو له مړو قبرستانه. سلامونه مې ومنئ د لوی اختر مبارکي تاسو ته د ژوندون تلویزیون ټولو کارکوونکو ته خدای تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. راځم نظم ته. لاسونه یو کوي یو بل ته له سره تیر شئ نړۍ حیرانه کوي د یو بل تر شا ودرېږئ او هر غم ته وژاړئ په زړه کې ورته صبر وکئ د خپل وطن دښمن ته ښه په خندا ودرېږئ او دا د ښځو حق ورکئ یو ښه غوندې رهبر وټاکئ له ننګه ډک له غیرت ډک داسې یو سر وټاکئ د هر یو کاڼي د هر بوټي په ارزښت پوه شئ لږ څه درانه شئ پښتانه شئ په درنښت پوه شئ او دا د بیرغ معامله پرېږدئ او ښوونځي پرانیزئ. دا د بیرغ معامله پرېږدئ او ښوونځي پرانیزئ چېرته یو نوی اختراع وکئ وطن جوړ کئ سپک نظر مه کوئ هر خوا ته ښه درانه وګورئ تاجک ازبک او هزاره او پښتانه وګورئ دا ازل د تخم اخیستلو کې لږ پام وکړئ هم د اوبو په ورکولو کې لږ پام وکړئ دا فصل که دا ازلي خراب شو یا باران ویوړه نه پوه په دې شئ چې مو نوم ښه شرمنده په ټول جهان ویوړه نه به تاریخ د احمدشاه او میرویس خان یاد کړي څوک نه به تاریخ د امان خان او خوشحال خان یاد کړي څوک او دا به نه وی ما په زور ګټلې زما ده تراب صاحب دا به نه وی ما په زور ګټلې زما ده یو بلا پسې تر شا بله بلا ده ښه پوهېږې تجارت سوداګري ده ښه پوهېږې په یو بل باندې سودا ده نن کتا میدان ګټلی د جګړې دی آرام نه دی حتما بل یو درپسې دی ستا خادي او آبادي زغملی نه شي ستا سپېڅلې ازادي زغملی نه شي دښمن نه دی د هر څه دی تابعدار دی هر څوک حق غواړي د خپل حق طلبدار دی ستا په سر ورکولو ته تیار دی دا مو بیا څه په بیرغ جوړ کړی شور دی د تا سپین دی او د شین دی او زما تور دی خدای ته وګورئ راویښ شئ افغانانو په همدې خبرو مونږ وران کړی کور دی زمونږ په سر څوک ملامت په دنیا نشته په خپل لاس مو اچولی ځان ته اور دی چې د دین خدمت یې کړی پاتې نه دی چا چې کړی نو حتما پرې پورې تور دی تر خپل وس پورې دلته ظلم کړی دی چا لاس ته چې ولیدلی یو څه زور دی نور به څه د صداقت پوښتنه وکړي چې خوړلی په سر غشی له ورور دی نور به څه د صداقت پوښتنه وکړي چې خوړلی په سر غشی له ورور دی تاریخ ګواه ده ما په زور که په رضا ماته کړه افغان بچی یم په تش لاس مې دنیا ماته کړه تاریخ ګواه ده ما په زور که په رضا ماته کړه افغان بچی یم په تش لاس مې دنیا ماته کړه اول مې مات کړو انګلیس او بیا روسیه ورپسې مختورې لاړله دریم مې امریکا ماته کړه مړه نه دي شته ده احمدشاه او میرویس خان ژوندی دی د تورې شړنګې په غوږ اورې خوشحال خان ژوندی دی جلال شاهد دی ما له ولږې سره لوبې کړي ما کړې نه ده لا تر ننه د پیغور زندګي جلال شاهد دی ما له ولږې سره لوبې کړي ما کړې نه ده لا تر ننه د پیغور زندګي ډډې م وهلي ښه بېغمه په یو خوا پراته یې په پښو ودرېږئ دا څنګه بې پروا پراته یې له خوبه ویښ شئ لمر ختلی رڼایي خوره ده د ښار کوڅو کې مو درګاه د غریبي خوره ده تر څو به څښات غواړو زکات غواړو تر څو به لاس اوږدو نورو ته خیرات غواړو راویښ شئ خیر د نوره تمه له پردو مه لرئ څه امریکا لندن یمن او یا یونان درښایم خوا کې پراته درته نږدې همسایهګان درښایم تاجکستان ازبکستان ترکمنستان درښایم قرغزستان هند او ایران او پاکستان درښایم چا مو پوښتنه وکړه ها څوک مو احوال ته راغله څوک مو د سختو لارو استقبال ته راغله په زیار ګټلې چې نن تا د خپلواکۍ تبریکي چا درته درکړه د سپېڅلې ازادۍ تبریکي دا خلک نه غواړي چې سیال شي د سیالۍ سړی شي خپلواکی اوس یې ګرانه ته د خپلواکۍ سړی شي که د تخار نیمروز په خړو دشتو کار شروع که یا د هرات د زعفرانو په ارزښت پوښلی یا مو د امیز د مسانک په خپله وپلورلو یا مو غلو میوو اسبابو ته ګودام جوړ کړلو یا مو سیندونو ته بندونه تل مدام جوړ کړلو بیا د پامیر په سر درېږم اعلان کوم زما امارت په رسمیت مه پیژنئ که د تخار نیمروز په خړو دشتم کار شروع که یا د هرات د زعفرانو په ارزښت پوښلی یا مو د امیز د مسانک په خپله وپلورلو یا مو غلو میوو اسبابو ته ګودام جوړ کړلو یا مو سیندونو ته بندونه تل مدام جوړ کړلو بیا د پامیر په سر درېږم اعلان کومه زما امارت په رسمیت مه پیژنئ خلک وایي د تراب له خولې راوځي ملغلرې د کاروان په شاعرۍ باندې پوه نه شول صداقت هسې لګیا د خپل ماغزه خوري خلک وایي د تراب له خولې راوځي ملغلرې د کاروان په شاعرۍ باندې پوه نه شول صداقت هسې لګیا د خپل ماغزه خوري څوک شته چې زما غوندې په سپین منبر رښتیا ووایي صفا وینا وکړي او لږه شان صفا وایي ولې مې لاس نن په خوله ایښی څه ویلی نه شم په ما نو څه شوي چې حق بیانولی نه شم داسې کمیت په ما کې څه دی چې معلوم نه دی له ډېره شرمه نن نړۍ ته ځان ښودلی نه شم خیر دا دروغ ده مونږ ګټلې مونږ څټلې مونږ د یو پر بل حق سترګې پټې کړي په ارامه مو دا خېټې غټې کړي پر حق سترګې پټول مې نه خوښېږي هسې ځان له زړه خوړل مې نه خوښېږي
خوښیږي چې مې مورګۍ په سړک ناسته د خیرات غواړي، دا زما ویاړ ده، دا زما پښتو ده، دا مې د پلار نیکه تاریخ راښایي، دا مې د پلار نیکه غیرت څرګندوي. له دې تاریخ نه بې تاریخه ښیم، له دې غیرت نه بې غیرته ښیم، له دې عزت نه بې عزته ښیم. څوک شته چې زما د اوسني حالات پوښتنه وکړي؟ هر یو چې راشي بس په یو بل سپارښتنه وکړي. څوک شته چې ما د دې وطن د آیندې سړی کړي، چې پر ما وایي سبق زما روزنه وکړي؟ څوک خبر ده چې زه څوک یم او څه خورم؟ وچ جواری کور کې لرمه که سابه خورم، بازار کې ګرځم د چا خیال او ارمان لټوم، د چا په مخ باندې خواره واره زلفان لټوم، د زړګي حال مې چاته ووایم هېڅ یار نه لرم، غریب سړی یم له هېڅ چا سره کار نه لرم، په شعر لیکلو مې په خدای زیاتې ماغزه درد کوي، خو څنګه وکړمه په دې ملت مې زړه درد کوي. په شعر لیکلو مې په خدای زیاتې ماغزه درد کوي، خو څنګه وکړمه په دې ملت مې زړه درد کوي. سړیه کښېنه لیونی لیونی څه لکېږې، د کونډو رنډو یتیمانو وینې چاته پرېږدې، د دې مظلومو افغانانو وینې چاته پرېږدې، د دې سپېڅلو شهیدانو وینې چاته پرېږدې. دا وطن په تا آباد دی، دا وطن په تا آزاد دی، دا وطن په تا برباد دی. هله هله راویښېږه، هله ودرېږه پاسېږه، ولې سوچ کوې د ژوند د اندېښنو ته؟ فکر وکړه له مرګه پس ژوندو ته که خبر دې د حیا او عزت راغله، زه تیار یم چې له سره درته تېر شم، د وطن په سر که هر ډګر کې مړ وې، جنازه دې پر اوږو تر ګوره زوړم، جنازه دې پر اوږو تر ګوره زوړم. په سرحد مو ښه قایمه سرحدیان کړه، زمونږ بچي زمونږ ښوونځیو ته روان کړه، د ځوانانو مخنیوی له خارج وکړه، دغه بندې فابریکې ورته چالان کړه. دلته هر وګړي شپه ورځ جړلي له وحشته شراویښ، ځان دې انسان کړه، له خپل فکر او قلم نه ګټه واخله، د سیاست په ژبه پوه همسایهګان کړه، نور راویښ شه صداقت رښتیا وایه، حقیقت دې نن څرګند په ټول جهان کړه. دا ښکلی ښار او دا تک شین کلی مې ولې شړ شو، دا سور او سپین مخ مې د خدای دپاره ولې خړ شو، له دنیا مخکې بیچاره په وینو سرو ککړ شو، د مور په خېټه کې ماشوم د بم له غږه مړ شو. دا ښکلی ښار او دا تک شین کلی مې ولې شړ شو، دا سور او سپین مخ مې د خدای دپاره ولې خړ شو، له دنیا مخکې بیچاره په وینو سرو ککړ شو، د مور په خېټه کې ماشوم د بم له غږه مړ شو. ستا دسترخوان کې داسې څه خوند دی چې نه مړېږي، دا مېلمانه چې راځي څنګه یې بېرته زړه نه کېږي. کابله ته څنګه کاپرې په وژلو د خل نه مړېږي، کابله ته څنګه کاپرې چې جهاد در کې خلاصی نه موندي. بیا دې په سپین وجود دا سرې وینې بهېږي ولې، بیا دې سینه سوری ده، بیا چا په زړګي ویشتی داسې تا څه کړي چې څوک دې په آرام نه پرېږدي. پر تا نه سلیږي، تا په خپل مقام نه پرېږدي، له تا نه څه غواړي بیا تا باندې بیا څه کوي دوی. دا شرمېدلي ځورېدلي پر شا تللي زړه یې د بیا راشي، بیا د غرمې په نوم راځي دلته کې شپې غواړي، بیا مې قمدار ننګرهار مزار کې دوی اډې غواړي. دا خیال د خوب کې نه کوي، دا فکر د هېڅ نه کوي. هغه وس نشته چې قفسو کې چرګان جنګول، هغه وس نشته چې خپل منځ کې افغانان جنګول. په منډه منډه ستړي ستړي تر خپل کوره تلي، نښی نه ده پاتې دې ځای نه مختوره تلي. یوم دین، یو کلمه، یوم دولت دی، هسې وایو جمهوریت دی امارت دی، بس په دغه سره بیل یو ګنهګار یو، تا د ده کړی صفت مه غیبت دی. اختلاف مو خپل منځي ځان کې راوستی، دا مو خپله ناپوهي او جاهلیت دی، د شیطان د وسوسو د زور د لاسه چې جوړېږو نه همدغه علت دی. شرافت که شرافت خپل رامعلوم کړه، بیا ته ګوره صداقت هم صداقت دی. د ریا لمونځ مو نن یو څو ښه مشتریان راجذب کړه، د ریا لمونځ مو نن یو څو ښه مشتریان راجذب کړه، پر مال مو وخوړه قسم، پیسې مو وګټلې، په دې پیسو مو کور ته اوړه ویوړل، غوړي ویوړل، خپله لیلا ته مو په سره او شنه بنګړي ویوړل. ستاسو خوښېږي چې یو بل لره دام جوړ کړئ، د بل په وینو ځان ته کور جوړ کړئ، مقام جوړ کړئ د سپېڅلي محمد رسول الله امته، د بوتچکن د ابراهیم خلیل الله ملته، په څلورو مذهبونو تابعدارو خلکو، په رالیږلو کتابونو ایماندارو خلکو، نن درنه ولې د لوط قام جوړ شوی نه یریږئ، د خپل راغلي پیغمبر په ژبه نه پوهېږئ. نن درنه ولې د لوط قام جوړ شوی نه یریږئ، د خپل راغلي پیغمبر په ژبه نه پوهېږئ. ګوره طوفان بشي، باران بشي، عذاب براشي، نه به واړه پرېږدي نه غټ، داسې سیلاب براشي. داسې به ژوند غواړئ، خو دا خلک به له ژونده سیر وي، لکه د مچ په شان به ځان وهئ، خو وخت به تیر وي. راته څنګه شم د دې لارې مسیر نه، سخت یریږم د راتلونکي خوب تعبیر نه، سخت یریږم د راتلونکي خوب تعبیر نه. توجه نه مننه.